اوكي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا إلا فككته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رد ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنت على كل شيء قدير. الله دې اجتماع مقبوله کړي. خدای چې څومره طالبان د وړې دورې فارغ شو د دورې حدیث توفیق والا ورکړي، علوم کامله نافعه نصیب کړي. دلته چې نور بچي کوم علم حاصلي الله هغوی عالمان کې فاضلان کې تقوی نصیبه کړي، او چې دا کم فاضلان شو دا 11 بچي خدای دې په علومو کې برکات واچي. هر یو بچی د خپل علاقې د پاره دین رڼا کې وګرځي، ته ورته درس حدیث آسان کې ته د دنیا او د دین خیر نصیب کې. د مدرسې محتمم سے معاذ ذاکر الله صاحب الله په عمر کې علم کې برکات واچي. دا مدرسه چلول ورته الله آسان کې، الله د مدرسې چلولو توفیق ولا درجه څومره مدرسین دي په علومو کې برکات واچي، د دنیا او د آخر خیرونه نصیب کې، پریشانونه محفوظ کې. مولانا صاحب ته دعا کې، مولانا فتح العلوم صاحب ته چې الله د په علم کې مزید برکات واچي. والد صاحب ډېر ښه جومات جوړ کړی چې الله ولا قبول کړي، او خدای پاک ته د بچو نوسو د خیر او د عافیت زندگی نصیبه کړي. الله د پریشانو آفاتو نه محفوظ کړي. یا الله راغلي جمع ټول او بخي، خدای زمون گناهونه معاف کړي. یا الله زمون گناهونه معاف کړي. یا الله زمون توبه قبول کړي. یا الله ته مو د دنیا او د آخرت د فتنو نه وساتې، د ناګهاني ټینشنونو غضبونو نه پامن کې وساتې، د دواړو جهانو خوشحالۍ مو نصیب کړي، د دنیا هم خیر نصیب کړي او د آخر خیر هم نصیب کړي. چې څومره بیماران دي الله روغ صحتونه او شفا ورکړي. الله که دې مجلس کې بیماران دي یا په کورونو ټول له شفا او ټولو له شفا او روغ صحت ورکړي. اسپتالونو کې بیماران دي روغ صحتونه نصیب کړي. سلطان نذیر صاحب والد صاحب دی بیمار دی وفات دی، دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، وارثانو له خدای صبر نصیب کړي. او دا بل ملګری دی اولاد یې نشته، دعا ورته وکړئ لوڼې دي زامن یې نشته، الله دې نارینه اولاد ورکړي. یا الله چې د چا هم بچي نشته یا د چا شته خو نارینه نشته، نارینه اولاد ورکړي. دا یو ملګری شرعي حاجت دی الله دې وله پوره کړي. یو طالب دی انصار الله جبه کې لکنت دی الله جبه صفا کې فصیح کې، دا چام چې جبو کې لکنت دی جبه فصاح کې فصیح کې اشرف یو طالب دی الله دې وله شفا ورکړي. په جګړه کې یو سړی لګېدلی دی او نور ډېرو خلکو الله دې روغ راولي، الله دې صحت نصیب کړي. د نوکرۍ دپاره چې چاته روزګار نشته خدای د فراخو حال فراخ روزي او روزګار ورکړي. د چا روزګار کمزوري ته پکې الله برکت واچي. استاد د والدې وفات ته مغفرت نصیب کړي. څومره مشران چې وفات یې الله ته وبخي. یا الله ته زموږ نه راضي شي، د فسق و فجور نه دا کشر کل محفوظ کړي. خدای د دې مدرسې د خپلو غیبي خزانو نه مدد وکړي، او الله دې له نور وسعت ورکړي. دا مدرسه چې څوک چلی د هغې د دنیا او د آخر برکات نصیب کړي. الله دې مسلمانانو په زړه کې د علماو قدر او مینه پیدا کړي، د دې په زړه کې د علماو سره تعلق پیدا کړي، د دې په زړه کې د مدارسو مینه پیدا کړي. خدای پاکه چې څوک د مدرسو سره دشمني کوي د علماو سره کوي، او د نیکانو سره ګیرو پټکو سره ته ورته هدایت نصیب کړي او ته نیغې لارې ته راولې.
او خدای پاک ته د هغوی د شر نه مونږ ټول محفوظ کړي د شر د بندګانو نه مو ساتې د فتنهګرو د فتنو نه مو ساتې د بد نظرو د بد نظرو نه مو ساتې د ساحرینو سحر نه مو ساتې د چا که یو بل سره روانې دشمنۍ طلبګنۍ دي په روغې بدله کړي د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي زنانم دینداره کې بچیم صالحان او دینداره کې خدای پاک تا نه سوال کوو د قبر د آخرت د عذابونو نه مو ساتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په معیت کې جنت ته داخل کې د هغې د لاس مبارک د حوض کوثر به هم نصیب کې په دې ټول کلي او د کلي خلک مدرسې سره ډېر تعاون کوي او وظیفه ورکوي ډوډۍ ورکوي خدای پاک د هغې خلکو له خیر برکت عافیت او خوشحالۍ ورکوي دا ردي خوش قسمتي ده چې د دې په ډوډۍ کې د طالبانو حصه ده درې ټیمه ډوډۍ ورکوي چې دوی دونه طالبان سره تعاون کوي دا د دوی خوش قسمتي ده 210 طالبان دي الله د دوی د عمل قبول کړي مزید توفیق ورکړي د دې بدل په دواړه جهانه ورکړي دا ټول کلی علاقه په دین او دنیا دواړو آباده کړي دا ماشومان دینداره لوی کړي دا نوجوانان چې څومره په ځوانو کې برکات واچي او دا مشرانو له روغ صحتونه ورکړي ته خدای زموږ نه راضي شي ته زموږ نه راضي شي ته زموږ نه راضي شي او د دې ټولو خلکو د زړه شرعي حاجتونه پوره کړي او د ټینشن پریشانۍ نه ټول په امن کې وساتي وصلی الله تعالی علی سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین زمارونو زه خو غواړم وړه مې کېږي چې ټولو سره میلاو شم او ورته غاړو ځم خو زما بل ځای بیان دی لږ ناوخته شو زه په جمع سلام در باندې واچوم ښه په جمع زما سلام قبول کړئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته لار ورکړئ